حول کوي په حکومت یې نه کوي ما تاسې نه کوئ ما د اشرف غني یو مثال به کېږدو دا 4 وزارتونه زه در کوم تاسې منئ وایه که اشرف غني کوم وزارتونه ما ستره محکمه چې بنیاد د اسلام د دال تاسې سره لګېږي وزارت حج اوقاف چې جوماتونه او مدرسې به یې تاسې تر نظارت لاندې دال تاسې سره لګېږي دریم وزارت ما د عدلي استاد ځانونه عادلان بولئ عدل انصاف راولئ څلورم وزارت چې فایدامې د خپل کډي په خپل اړه کې دا سړکو کې مال دا جوړول یې څنګه سخت دي او جوړول یې څنګه آسان دوه انجنیرانو د پولیس سروې کوله ایول دي 10 لک ډالر مصرف ده او بل واحد دي 15 لک ډالر مصرف ده دوه طالبان تیریږي وای بل ته وای دا چې جوړ شي بیا دوه بوشکې بس بچی نامان ته بشکر اړه ما دا وباسه که طالب چې کیک نه پلیات د غوسل نه کوم وباسه استاد کاکړ وای سین تراغی په پانتون وای سوال ټول پانتون چې سوال در باندې کوم کوم ټول پانتون هم په دومره جایزه د کوم یو موټر پې واخیست استاد وکړه سوال د ماشین وکړ په درې ورځې باید اجازه د کمال خو ډېره جایزه ده وایي ښه نو وکړه وایي د باسکلو د کجې فرق څه شی ده فدایالله ماشین سره کېناستو چې دا ښځه خو انسان د اختراع خدای جل جلاله کړي او باسکل خو سړي جوړ کړی مستري ته ضرورت لري ښځه خو وینې غذا او تنفس ته ضرورت دوی داسې حل کړ دا درېیمه وزاره سوال عمل کړو وایي استاد موږ خو داسې حل کړو وایي بلا وایي په ټول پوهنتون یو سوال حل نه کړو وایي ښه استاد نو موږ خو عجز فرق یې څه شی ده وایي فرق یې دا ده باسکل ته به اول هوا ورکوي بیا پې سپرېږي او ښځه به اول سپرېږي بیا به هوا یو هلک وایي نجلۍ ته تلیفون وکړي کوي دا یې خوب راولېږه کوي ښه یې مینه راولېږه که څه شی خوري هغه راولېږه وایي نجلۍ ورته زه خو په خاکانداز کې ناسته یم څه شی در ولېږه زموږ اندړ وایي بازار ته بازار نافت شوی ده کور چې راغلی اول کې ناراب ته کتلی په دین کې وایي ښه چې تلیفون وکړي وسړی چیرې یې وایي د پلار کره دي یم وایي د دې ځان موړ که کور مې شی ده بل استاد وایي استاد وایي پاندره واش پر دې ساس متوجه वो काणो सुना काणो तो अच्छा वाल से अख्तर दी मुबारक सोए पर पदर शलवारी ना ये ना सका ना वो काणो मुबारक बाबा बाबा नहीं जिन वक्त में ये बाप गांडा लास्ट वक्त जिसको ब्याह है वो मस्किन मायू इंसा مایو به ودادي چک لاس ګوتې درې سر داسې کټ وې مور زاده پنځاس پیوال لکه سړی چې دیګ چټي دغسې دی دلته وایي نو ذاتي کراچۍ کې ناست پاکستان کراچۍ زری وایي په زوی پاکستان نوم یې کوي وایي چې پاکستان ته موږ دښمن ده تا په زوی نوم یې کوي وایي خدای شپه پاکستان مور غیم وایي سړی معیوب وایي داسې دلته نه وایي د تعمیر سر ته وخت ځان قطره واچو نو پټکای تړلی سي نه لال تړلی سي تر یې خو دې مرګ ده یو بل دواړه لاس نسته د ډمبر له غاړې ناسته داسې داسې کوي وایي دور چې ما یو لاس نسته دونه پریشان یم ځان له تعمیره راواچوي تا دواړه لاس نسته ډانس کوې بازي وایي دور چې ډانس نه کوم لاسونه مې نسته کونه مې بخار کړي هغه بل استاد وایي دغه په شل کې وویل پانتون کې چا چې د مرشدي کوچني فرار ودلي 2 کاله هغه ډېر ذکي ښه ذکاوت لري هر شی زده کوي
وایي محصل ورته وویل چې استاده که په ډېرو شیدو وایي ګیلیګان به اوس ټول سر معلمان موږ سمندران ورته وایي یاره چې سمندر بله دوه کنداریان وایي دوبۍ ته ولاړو عصري هوټل ته وختو ټولې ښځې کار کړی وه ښځه ورته راغله چې څه شی خورئ وایي شیدې هغې وایي تای ورته په خوله کې درکړم چې په ګیلاس کې درته وکړم بل ملګری ورته وایي د مردارې زوخ ورته ولي به یې چې غوړ خو روسپېکونه در زموږ یو غزنیچی راغی دیګان و غزني ته له غړزنی و په هوټل کې شپه کوي کنداري چاکو پې راکلی د خدای په نامه کوي ناره وکړه غار غزنیچی په دې پوه شوی چې اوس نوي غارونه د پکې جوړ دا زاړه غار دا کار یې ورسره کړی سار شو وایي غزنیچی راپورت شو د ما کون لون د ما ته چا غولی دي کنداري وایي سر پېټ نارې ما واده مردار زو شمنم لیدلې د ګردو کني لنجي یو نفر وایي ملا ته راغی او مولوي صاحب عجب صحت مې ده وایي څنګه وایي د جوزا ورځې د سهار په اوداسه د ماسپښین منظم کوم د مازدیګر د ماښام د ماخستن ملا وایي چړي تر تود پورې که دا ور عجبه تنګه کونه په لاس دته چې هر یو ښه خندا کوي دته یې شکو کوي پهلې ماته به تره کوي وایي زموږ دوه اندړوالي کندهار ته رالو له غړزني وو پلار یې ورته وایي چې په کندهار کې نه دي ترور کور شته نه د ماما کور شته نه د خاله کور شته شپه خو په هوټل کې ده هر وخت چې پرېوتاست یو بل ته به شاوې ورواړوئ نو به تر ځان پټکي تاو کړي ځانونه به کلک وتړئ دا ټول بکسونه به م سره منځته شي اتې به یې څو محفوظ یې د شپې کندهاری بړستنې پورې دا بړستنې پورته کړو دا پورته کړو د غړزنې ګوري داسې واوا نامې دی نو دی خو د شا خواته ورځي شا خواته ورغلی جابر ور یو خواته مخ ته دا ټول انسان په دواړو خواته مخ کوڅ راغلي څلور پښې دي سر چې دوه سرونه دي د مرداري زمانه څلورم پښې دي دوهم سرونه دي یو اسون بیا نه دي کندهاري سره هلک بغل ته پروت یارې وایي دا جرکي کې هوا خو دې پراده بل وایي ته پښې ونې کمانۍ خو دې م جوړې بل سرمایه ونې بوټونه خو دې م ټینګ دی اتې وایي پښه پې واړه اوسپنې وټرایي ده معلم صاحب که توازی پروست کالاش تکرل و بیا بیواری دوا کل یا خدای دی شهادت پر تواد کی بیل یا خدای دی شهادت مرگ می پنسیب یا خدای دی شهادت مرگ می پنسیب پودیاج مناسب خلاصوی دارک راستورسوی کابل کت سوی ده موټر ترانسپورټ پورده کې طالبان حکومت سره جنگ ده دی وای داسې کی مټران چې اجي سب جنگ خو لري د ول داري خلار باندې ده ویا خو ته سعودي کې ما یو غول خړلې و چې هغه نه یې کړل په هاته کې حرام کې نسوار کړی بیا ما پیس د حرام شي په چاپیاله وګلې وای د ما په راوړل چې ملایکه یې کینی به غوډم ولا کړ برا که واجی وای تواب کا او شل دوری تواب کا شمس تواب خو دوری ده وای د نسوارو کتای می ورته پر دوکسی ده موږ اندر به شیطانان وستو وای نه وستو چارته شو ولې نه وای وای مسلکه می دي بل اندر وای شیطانان وستو مکه مازنه کې اتوار توي و بخي د مخلوق لا شرم مې وستاس کې نزرونی ولا کده باندې کېدو په کاندړو تعالی اسکار امر خدمت او زلاس سلام درته یو بل نادر درته وکم
یو داخلي عسکر وایي روسي عسکر تر ټول په وخت انقلاب د روسانو چې 2 واره د دغسې قوم 2 روپۍ غواړي هغه تللی خپل سایمن صاحب ته وایي مسلمانان دا څنګه بې تربیه عسکر دي ما ته یو عسکر وایي چې 2 واره د دغسې قوم 2 روپۍ غواړي هغه شکایت کړ خپل سایمن صاحب ته روسي ته وروسته یې راغلی د موږ سایمن صاحب چې دا څومره تربیه دې ورکړې د عسکر زما عسکر ته داسې عسکر چې خبر شوی دی چې داسې کاکي وایي عسکر وایي ځان خلاص کوم اتې دا سایمن صاحب داخلي د عسکر ته ولې داسې بده خبره کړې وایي چې وایي دغه عسکر ما ته ویل چې 2 واره د دغسې قوم 2 روپۍ غواړي ما دغسې نه دي دی نه ده پوه شوی وایي تا څه ورته وایي وایي ما ته عسکر یې زه مسلک چې دومیله ده که توپ او ماش یو عسکر یو افغانی و یو افغانی و یو روسی یو امریکایی و سره ناست هلکانو غږ نو سره ناست و روسی هم د خپل وطن پرمختګ کیسې کوي امریکایان وایي امریکایي وایي زموږ خلکو دومره پرمختګ کړی په کروس توغندي و د امریکا وایي د کرملین سپینه ماڼۍ وچه ولي وایي افغاني ورته چې وچه وایي 6 متره دور یادولي وایي روسي ورته ویل چې د موږ ښځو هم دغونه پرمختګ کړی وایي څنګه وایي له کرملینه چې د واشنګټن سپینه ماڼۍ وچه ولي وایي افغاني ورته چې وچه وایي 10 متره دور یادولي په افغاني بله درېدلې وایي افغاني د موږ ښځو هم پرمختګ کړی وایي څنګه وایي اوس په کونه لنګېږي وایي وچ په کونه وایي یا 2 ګوتې دور یې زموږ په جای کې یوه ګونګۍ په اندړو کې ورکړه ګونګۍ په اندړو کې ورکړه نو راوتښتېده ورور یې ټول مالې ملنګل مې وایي ولې راوتښتېد دی به د اندړو خوا داسې کړ تو وتښتېد دوس په دغه نه خلاصېږي ولې دې به دا تو وتښتېد بله ورځ لرګی پرې رخصیال وایي چې وږم دي دا مسکینه مجبوره شوه چې وایي داسې ته کوي معلم صاحب دا وردګ دا کوي تر سکوله وایي موږ تاسې بوټ شپې وو موږ یې کوي بولو تاسې په خدای شی بولئ نو دوی یې سکوله بولي نو یوه ښځه لرګي پې ماته یي تبر نسته ذات چې هغه چې کوده پې وګلې هغه ماته سوې ده نو د کلا په منځ کې داسې ناست یوې ښځې ورته ویلي چې خورکۍ نور کله خو دې یو ګپ شپ کاوه نن څنګه خوښ نه ده وایي خورکۍ دې مېړه ټیس کوله مې ماته کړه د سپي ځای د سر به مې راکال کړو اوس قرآن کې دې ښه کار کړی خو زه چک در خیر قرآن کې دې داسې م کو وایي که څنګه چلا کوي وایي بېګاج تاو دی دا کوني کوني سره کوئ په دې وخت کې دوی ډېر په اساساتو راغلي غږ به هم درته وایي وایي قرآن کې دا هم بد ویلي نو په نکاح کې خو الحمدلله خوندونه دي دا بېګا په ځان راړولي ښځه په دې پوه شوه چې اوس خو ګرم ساعتي ور یاده کړه وایي خدای منې د ګلزار ابا نن په سکوله به لرګي ماته ور موته شوه بالا پسې زه به ولاړ سم غزني جان ته تا ته به راوړم ټیسکوله پېښوره ته پېښوره دا خوشحاله سوي چې حق ورک شو وایي نو تر دا سره غڼه خود ایجار سم سپې ناسته یم سرتوره اوس نو راته ګوره دا په اندړو کې طالبان مشهور یو طالب هلته ناسته غلط وایي که څنګه حاجتان کاکا داسې خوند یې وکړه که دې ماته کړه مثلا کندهار ته راتلم کالین پلاس د حاجي صاحب زوی واده موږ د اندړو یو محصل دی حاجي صاحب چېرته مالکندهار ته ځم څو شپې کوې مالکندهار یم دا 12 شپې نه راپرېږدي وایي ته خو خلکو ښوی کوې وایي زه هم در باندې کوم مارشل وارې وخت وایي دا کاپي ته اوس دا د کونې دې یوه کاپي واخلم مالولې وایي د اصلي که د کندهاریان د چیلي کې کاپي خو دې خپه سوي نه یاست